السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وخت ګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو خپل تصویر ته بیک ګراوند څنګه بلر کوئ. مطلب دا که تاسو خپل تصویر کوالټي ښه کول غواړئ او تاسو خپل تصویر بالکل د DSLR کیمرې په شان جوړول غواړئ نو دوستان دا ویډیو سره پوره وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو طریقه ښیم چې تاسو خپل تصویر ته بیک ګراوند څنګه بلر کوئ او تاسو به خپل تصویر کوالټي څنګه ښه کوئ. نو دوستان تاسو یې کار وکړئ چې پلی سٹور نه تاسو دا اپلیکیشن انسټال کړئ سنیپ سیډ. ښه چې کله تاسو دا انسټال کو بیا په سنیپ سیډ باندې کلیک والئ. ښه چې کله بیا تاسو کلیک وکړئ تاسو سره به دارنګه انټرفیس راوړي. دلته تاسو په پلس اپشن باندې کلیک والئ. ښه تاسو سره تاسو ګیلري راوړي بیا تاسو دې ځای هغه پوټ راوالئ د کوم پوټ چې تاسو بیک ګراوند بلر کول غواړئ. دلته زه دا یو پوټ رالم په دې ما کلیک واغستو ټیک شو دا مو سلیکټ شو. بیا برل ته سره باندې اوپن اپشن دی په دې نه بیا کلیک والئ. ښه دلته بیا تاسو سره داسې اپشن نه واوړي. دلته دا یو اپشن به تاسو وګورئ ټولز په دې نه بیا کلیک والئ. تاسو سره بیا داسې اپشن نه واوړي. دلته بیا دا یو اپشن دی هیلینګ په دې نه بیا تاسو بیا کلیک والئ. ښه دلته بیا تاسو داسې کار وکړئ چې تصویر باندې تاسو ګوته راکاږئ. دلته تصویر به تاسو خپل مکمل ریټ کړئ چې پې ګوته راکاږئ دا به تاسو مکمل ریټ کړئ چې تصویر مکمل ختم شي او دې نه بیک ګراوند جوړ شي. ټیک شو دا مکمل ریټ کو دې نه بیا تاسو ګوته چوته کړئ دا به اټومیټیک چې کومه تصویر مکمل ختم شي او دې نه بیک ګراوند جوړ شي. ټیک شو تاسو وکړو. ښه بیا به یې کار وکړئ. دلته بیا لاندې ټیک نشان دی دې نه بیا کلیک والئ. بیا به دلته کې به ټولز باندې کلیک والئ. دلته کې بیا لاندې به دې کې یو بل اپشن تاسو وګورئ لینس بلر. دا یو اپشن دی لینس بلر په دې باندې بیا تاسو کلیک والئ. ښه چې په دې باندې کله کلیک واغستو بیا به داسې کار وکړئ چې یو ګوته به دې خوا کېدی دې سر ته او بله به دې سر ته کېدی او دا به تاسو داسې مکمل راکچ کړئ. داسې به یې راکچ کړئ. ښه چې کله داسې مکمل راکچ کو بیا به یې دې ځای نه ونیسئ او داسې لاندې به مکمل داسې راوړئ. ټیک شو یخ ته به یې راورسوئ. ښه دا تاسو سره داسې راشي. بیا به یې کار وکړئ چې په سکرین باندې سلیکټ تاسو ګوته کېدئ تاسو سره داسې درې اپشن نه واوړي. دا اولنی کوم اپشن چې بلر والا اپشن دی په دې ته تاسو دا پټ راولئ او دې کومه پټه چې دا تاسو دې ته راولئ او بیا یې پرېږدئ. ټیک شو دلته کې تاسو ښکاري دا د بلر سټرینګ دا یو اپشن دی. ټیک شو دا یوې تاسو یې نه دا چې کوم دی موږ سره وخت 30 دی صحیح ده. دا تاسو لږ سیوا کړئ داسې یو طرف ته ګور دا بلر سیو کمیږي دې طرف ته چې کمیږي او دې بل طرف ته چې کوم دی سیوا کېږي تاسو څونه سیوا کوئ. ټیک شو دا تاسو تقریبا 70-75 ته بیا ورسوئ شي. صحیح شو دا سره به 70 کې برابر دی. ټیک شو بیا به داسې کار وکړئ. دلته کې بیا لاندې د ټیک نشان دی په دې نه بیا کلیک والئ. ښه نو زموږ د بیک ګراوند چې کوم دی داسې راغلو بیا به داسې کار وکړئ. بیا دلته کې لاندې ټولز اپشن دی بیا په دې باندې کلیک والئ. تاسو سره بیا داسې اپشن نه واوړي. په دې کې به تاسو دا یو اپشن وګورئ ډبل ایکسپوجر. دا یو اپشن دی ډبل ایکسپوجر په دې باندې بیا تاسو کلیک والئ. دلته بیا دا یو اپشن دی دا پلس اپشن دی په دې باندې بیا کلیک والئ. تاسو سره به دوباره بیا ګیلري راوړي. کوم تصویر چې تاسو راغستی او هغه تصویر تاسو دوباره بیا کلیک کړئ. ټیک شو تصویر ما کلیک کو بره به یې سر باندې لږ دا اوپن اپشن دی په دې باندې به کلیک والئ. زموږ د تصویر چې کوم دی نو داسې راغلو. ټیک شو بیا دلته کې تاسو سره لاندې دا اپشن دی دا درې اپشن دي تاسو به دا یو اپشن ووایئ. ټیک شو دې باندې به کلیک والئ او دا پټه چې کومه تاسو ته ښکاري دا بال غوندې کې دا تاسو داسې رایټ سایډ ته راوړئ. داسې بیا راوړئ ستاسو تصویر به داسې اوریجنل حالت ته راشي. ټیک شو هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ. دلته کې دا ټیک نشان دی په دې باندې بیا کلیک والئ. ښه بیا دلته کې دا یو اپشن تاسو ته ښکاري دا یو اپشن دی بره پرې سر باندې دا یو اپشن دی په دې باندې بیا کلیک والئ. تاسو سره به داسې اپشن نه واوړي. دلته کې دا یو اپشن دی 4 نمبر اپشن دی ویو ایډیټس په دې باندې تاسو بیا کلیک والئ. ټیک شو تاسو سره دلته کې داسې اپشن نه واوړي. دلته کې بیا دا اولنی اپشن چې کوم دی ډبل ایکسپوجر تاسو په دې باندې کلیک والئ. تاسو سره درې اپشن داسې نور راواوړي. تاسو به دا منځنی اپشن کلیک کړئ دا یو. ښه چې کله پې کلیک واغستو دلته به تاسو سره نور اپشن نه شي. تاسو بیا په دې اپشن باندې کلیک والئ دا یو اپشن چې کوم دی. ټیک شو په دې باندې به کلیک والئ. ښه چې په دې باندې کلیک واغستو بیا به داسې کار وکړئ چې دلته کې دا کوم بیک ګراوند چې کوم دی په دې باندې به تاسو داسې دا ګوته راکاږئ داسې چې څنګه دا موز ګرځومه داسې تاسو دا ګوته راکاږئ. ښه چې کله تاسو ټول بیک ګراوند داسې کوم بیا به دا تصویر تاسو داسې کچ کړئ. ټیک شو خپل سایز ته بیا واپس داسې راولئ برابر به یې کړئ. هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ. دلته کې بیا لاندې دا ټیک نشان دی په دې باندې بیا کلیک والئ.
ټیک شو زموږ د تصویر د بیک ګراوند چې کوم دی داسې رالو هغې نه بس بیا داسې کار وکړئ چې یو پیر به بیک راشئ ټیک شو چې بیک کله رالی بیا دلته کې د ټولز اپشن دی بیا بیا کلیک والی دلته کې بیا تاسو دا اپشن وګورئ ګلیمور ګلو په دې بیا کلیک والی چې په دې باندې کله کلیک واغستو دلته بیا به سکرین باندې سلیکټ ګوته کېدی تاسو سره داسې درې اپشن راوړي د اودي پټه چې کومه ده تاسو د ګلو ته کوئ او بیا یې پرېږدئ بیا لږ بره تاسو دلته کې ښکاري ګلو دا اوس زموږ سره اوس پلس 27 دی دا تاسو داسې سیوا کوئ او کموئ تاسو تصویر چې کله برابر راځي نو په قضیه باندې بیا پرېږدئ تاسو سره څنګه تصویر ښه ښکاري ټیک شو دا موږ سره داسې برابر شو بیا بې سلیکټ ګوته کېدئ بیا به دلته کې د بل اپشن ته راکوشئ سچویشن ته دا هم بیا تاسو داسې پرېږدئ پلس ماینس ته داسې وړئ خپل تصویر حساب سره برابر کوي بیا پې سلیکټ ګوته داسې کېدئ بیا د لاندني اپشن له راشئ دا هم تاسو داسې پلس ماینس ته وړئ خپل تصویر مطابق به داسې برابر کوي ټیک شو بیا به داسې کار وکړئ لاندې بیا دلته کې د ټیک نشان دی بیا بیا کلیک والی بیا دلته کې لاندې بیا ټولز باندې کلیک والی دلته کې بیا دا یو اپشن دی ټون ایمیج په دې بیا کلیک والی بیا تاسو دلته به سکرین باندې سلیکټ ګوته کېدئ تاسو سره داسې اپشن نه واوړي د اولنی اپشن چې کوم دی برایټنس دې ته تاسو دا پټه راولئ او بیا پرېږدئ دا تاسو دا سیوا کوئ او کموئ که ستاسو به تصویر کې رڼا سیوا وي نو تاسو به داسې کمه کوئ او که کمه وي نو داسې به تاسو سیوا کوئ ټیک شو زموږ داسې برابر راځي بیا یې پرېږدئ بیا پې سلیکټ ګوته کېدئ بیا لاندې د بل اپشن دی کنټریسټ دې ته بیا تاسو راولئ دا هم تاسو داسې سیوا کوئ کموئ ټیک شو داسې تاسو سیوا کوئ او کموئ د خپل تصویر حساب سره برابر کوئ نو په دې طریقه باندې تاسو خپل تصویر د DSLR کیمرې په شان جوړولی شئ نو دوستانو که دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو د ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ